په 5 ورځو کې کیږي. 2 ورځې ما تاسو ته واضح کړې چې 2 ورځو کې اولنۍ او 2 ورځو کې به څه کوئ. اوس نن 3 ورځ د حج ده. په 3 ورځ د حج باندې به څه کوئ. تر ټولو سخته ورځ چې دا هغه 3 ورځ ده، ځکه ستاسو کارونه ورکې ډېر زیات دي، ستړیا پکې ډېره زیاته ده، حرکت پکې ډېر زیات ده او کارونه پکې ډېر زیات دي. د دې په خاطر باندې ښه متوجه اوسئ چې د حج په 3 ورځ باندې به تاسو څه کوئ. د حج په 3 ورځ باندې حاجي ډېر زیات مصروفه وي. ګورئ تاسو شپه چېرته تېره کړې؟ په مزدلفه کې مو تېره کړې ده. صحیح شوه. نو تاسو چې کله سحر راجګ شوئ لمونځ مو وکړ، له هغه نه وروسته به تاسو که امکان یې درلوده مشعر الحرام یو ځای ده مسجد ته، که تاسو هلته لاړئ او هلته مو لمونځ وکړ نو دا به ډېره ښه. او له هغه نه وروسته تاسو هلته د باندې راووتلی ودرېدلی او دعا مو وکړه، دا خو به ډېره ښه. خو که چېرته تاسو مسجد پیدا نه کړ یا سخته وه یا بیروبار و، هېڅ پروا نه لري. په هر ځای کې چې تاسو د مزدلفې وئ بس هماغلته صحیح ده. هغه 80 دانې تیږې به تاسو سره وي. نو چې کله سحر شو د خیره، نو سحر چې تاسو دعاګانې وکړې، مخکې له لمر خاته نه به تاسو کوشش وکړئ چې له مزدلفې نه ووځئ. چېرته لاړ شئ؟ مینا ته. د مینا په آخره کې هلته شیطانان دي. صحیح شوه. خو که چېرته لمر در باندې راوخوت هېڅ پروا نه کوي. بعضې وختو کې بیروبار وي یا انسان باندې ناوخته شوي، ستړی ستومانه یې که نه ناوخته راجګ شي، پروا نه کوي، مشکل نه لري. که چېرته تاسو باندې بیروبار یا کوم مشکل او ناوخته شوي، مر در باندې راوخوته په مزدلفه کې، کوم پروا نه کوي، مشکل نه لري، ګناهګار نه یې. بس چې کله هم ممکن و حرکت وکړئ د خیره، په ریل کې کښېنئ یا پیاده ځئ، حرکت وکړئ چېرته؟ د شیطانانو په طرف باندې. چې کله تاسو ورسېدئ، اول شیطان راځي، بیا دویم راځي، دا دواړه به پرېږدئ. دریم شیطان ته چې کله تاسو ورسېدلی، غټ شیطان ده، دلته به تاسو تلبیه پرېږدئ. هغه لبیک اللهم لبیک چې تاسو ویلي، دغه ځي پورې ستاسو دا تلبیه چلېدله، دلته نوره تلبیه ختمه شوه. دلته به تاسو تلبیه پرېږدئ. 7 دانې تیږې دا به راواخلئ او دغه شیطان به ورباندې وولئ، دا غټ شیطان. وواریم چې دی په تیږو باندې وویسته، بس بیا به د خیره حرکت وکړئ. ټول کوشش مه کوئ چې د قرباني په طرف باندې لاړ شي. کوشش وکړئ چې تاسو په چا باندې اعتماد لرئ او تکړه وي، ځوان وي، انرژي ولري، طاقت ولري، هغه ته خپلې پیسې باید تاسو مخکې له حج نه راغونډې کړي وي، هغه ته مو باید سپارلې وي، تر څو په دغه ورځ باندې د شیطانانو ویستلو نه وروسته دی حرکت وکړي او لاړ شي. چېرته لاړ شي؟ د مسلخ په طرف باندې، کوم ځای کې چې دا مالونه حلالېږي. صحیح شوه. نو د ټولو تګ هلته ضرور نه ده. که چېرته تاسو دغه مهرباني وکړئ چې مخکې له مخکې نه پیسې یو با اعتماده شخص ته ورکړئ، نو یقینا چې تاسو باندې به حج ډېر زیات اسانه شي. صحیح شوه. تاسې د شیطان ویستلو نه وروسته مستقیما حرکت کوئ. چېرته ځئ؟ د حرم په طرف باندې. لیکن هغه څوک چې هغوی ته د قرباني مسؤلیت ورکړل شوی ده، هغه روانېږي د مسلخ په طرف باندې. مسلخ کافي لرې ده، نو هلته به ځي د خپل طرف نه او د هغه خلکو چې پیسې ورته ورکړي د هغوی ټولو طرف نه به هلته قرباني کوي. هغه ته دم شکر هم وایي. نو چې کله تاسو لاړئ، منتظر به اوسېږئ چې کله دغه نماینده درته زنګ ووهه چې ستا قرباني وشوه، بس ته به سر وخوري او خپل کالي به واغوندي، پاک سوتره به ولامبي، احرام به لرې کړي، خپل کالي به واغوندي. زنانه ښځې هغوی دې د خپلو ویښتانو نه، د خپلو ویښتانو چې کوم سرونه دي، د یو ګوتې د بند په اندازه باندې به د ټولو ویښتانو نه قیچي کړي. بس دوی هم ازادېږي، له احرام نه راوځي، پاک کالي واغوندئ، پاک صفا ولامبئ. بس تاسو ته نور شیونه حلال شو، فقط تاسو خپلې ښځې ته نشئ نږدې کولی تر اوسه پورې. حج ستاسو لا هم ادامه لري. تاسو به له خیره له خپل اتاق نه حرکت وکړئ. چېرته به لاړ شئ؟ لاړ به شئ حرم ته. حرم ته چې تاسو لاړئ، هلته به طواف وکړئ. دغه فرضي طواف ته طواف هم چې کله وکړئ، له طواف نه وروسته 2 رکعته نفل دي. له هغه نه وروسته بیا تاسو راځئ صفا مروه ته، صفا مروه کوئ. صفا مروه نه وروسته تاسو کوشش وکړئ چې انشاءالله بیرته حرکت وکړئ. چېرته بیرته راشئ، باید تاسو خپلو خیمو ته او مینا ته. په همدغه شپه کې تاسو کوشش وکړئ چې مینا ته ځانونه راورسوئ. صحیح شوه. که د شپې هر وخت وي، نیمه شپه وي، 12 وي، 1 بجه وي، هېڅ پروا نه کوي. کوشش دا وکړئ چې انشاءالله ځانونه مینا ته راورسوئ. هغه زنانه چې په هغوی باندې میاشتنۍ مریضي راغلې وي، هغوی چې کله شیطانان وویستل او چې کله هغوی ته لپاره قرباني وشوه، د خپل سر ویښتان یې واخیستل، نو هغوی د انتظار وباسي. له خپلو اتاقونو نه یې بیرته راولئ خیمو ته، نو خپل حج ته د ادامه ورکړي. خو فقط هغه طواف او هغه صفا مروه به له دوی نه پاتې وي. صحیح ده. هغه دې نه کوي، هېڅ پروا نه کوي. د دوی حج صحیح ده، تشویش دې نه کوي. الحمدلله الله جل جلاله لکه دا احکامات چې وضع کړي دي، په دې کې زموږ او ستاسو لپاره کوم حرج او مشکل نشته ده. په زوره ځان ته تشویشونه مه پیدا کوئ. زنانه له ځانه سره اتاق نه راواخلئ، بیرته راولئ مینا ته،
شیطانان دی ولي خپل حج ته د ادامه ورکړي، هر وخت کې له خیره چې پاکه شوه بس دا د بیا لاړه شي او ودې لامبي او له هغه نه وروسته دې هم طواف وکړي او هم د صفا مروه وکړي. په دې کې هیڅ کومه ستونزه انشاءالله نشته. دا د حج درېیمه ورځ مصروف ترینه ورځ وي، خو تاسو به د صبر او له حوصلې نه کار اخلئ. انشاءالله چې دغه ورځ تاسو په موفقانه ډول باندې پای ته ورسوله، نور انشاءالله هیڅ هم نه دي پاتې او فقط 2 ورځې نورې پاتې دي. په هغې کې انشاءالله بې حده ډېر زیات سهولت ته تاسو دا نورې ویډیوګانې هم انشاءالله وګورئ تر څو د حج په مکمله طریقه باندې پوه شئ.